علیکم ملګرو څنګه یې صحت ښه دی ټیک ټاک یې نن در سره خپل یو نظم شریکومه باور لرم چې خوښ هم شي د دې نظم عنوان دی سرخط دی کچکول سترګې به کچکول کړمه سترګې به کچکول کړمه خیر به پکې ټول کړمه ستا د دیدنونو خیر خپل د ارمانونو خیر نن مې قسم کړی دی نن به غزل لیکمه سترګې به کچکول کړمه خیر به پکې ټول کړمه ستا د دیدنونو خیر خپل د ارمانونو خیر نن مې قسم کړی دی نن به غزل لیکمه ډیر عمر شو تیر هسې ډیر عمر شو تیر هسې تاو شومه چاپیر هسې نن مې راغی پیر هسې کړو مې غزل ګیر هسې چرته رانه تللی و ځان یې خفه کړی و سم یې ستړی کړی سم مې ستړی کړی دی نن مې قسم کړی دی نن به غزل لیکمه کله قافیه خفه کله قافیه خفه کله مرور ردیف کله محبوبه خفه کله زورور ردیف دواړه مې پخلا کړه نن دواړه مې رضا کړه نن ته به وې ارمانه چې کړی مې دې مړی دی نن مې قسم کړی دی نن به غزل لیکمه شونډې به یې سرې کړم شونډې به یې سرې کړمه وینې به پې پورې کړم خال به ورله ووهم سترګې به یې تورې کړم نه لګي سندره مې نه اوري خبره مې دا ګران په ما ځکه دی دا چې پیاوړی دی نن مې قسم کړی دی نن به غزل لیکمه او د دې نظم آخري بندونه چې یار لکه د تا غزل یار لکه د تا غزل داسې ناشنا غزل وی چې د بیګا غزل هم وي د سبا غزل ویښ چې پې دا قام کړمه ځان ته یې لږ پام کړمه ولس نه دې صدقه نن جوړ هسې مور مړی دی نن مې قسم کړی دی نن به غزل لیکمه ډېره مننه